که یو نارینه صحیح جنسي اړیکه ونیسي، صحیح جنسي اړیکه جوړه کړي، نو طبعا هغه څه چې دته په ژوند کې نارضایتیانې رامنځته کیږي یا تشنج ورسره سوي، که هر څومره بد حادثه ورسره سوي، که هر څومره خستګي، هغه هر څه یې د منځه ځي. نو کوشش وکړئ چې صحیح جنسي اړیکه زده کړئ او صحیح جنسي اړیکه برقراره کړئ، نو بیا ستاسو هر څه مشکلات حل کېدونکي دي، ځکه چې دا په ژوند کې ډېر مهمه ده. او دوهمه خبره، کله چې یو ښځه د جنسي اړیکې حوصله نه لري، نو بیا زیاتره نارینه داسې فکر کوي چې دا ښځه ما رد کوي یا زه نه یم خوښ. دا مسئله داسې نه ده. طبعا ښځې د نارینو څخه فرق لري. د نارینو شهوت ډېر د نسبت ښځو ته، او ښځې جوړښت یې د نارینو څخه جلا ده. ښځه ډېر مهر ته ضرورت لري. مثلا تاسو چې جنسي اړیکه نیسئ، باید یو ساعت تر مخه باید تاسو رومانس شروع کړی وي، او آهسته آهسته تر څو هغه آماده سي وي جنسي اړیکې ته. نو تاسو باید دا درک کړئ، دې ته د احساس ورکړئ چې دا تاسو ته مهمه ده. جنسي اړیکې ته د یو ښځې آماده کول د یو نارینه په خلاقیت پورې اړه لري، د هغه په استعداد پورې اړه لري. او متاسفانه چې دا استعداد په موږ کې یو څه کم ده، ځکه چې موږ ته عامه پوهاوی نه ده راکول سوی او موږ په دې نه پوهیږو. حتی زموږ پیغلې او زیاترې ښځې داسې ته چې هغوی حتی په دې نه پوهیږي چې انزال څه ته وایي. نو یعنې هغه ښځه واده یې کړی او په انزال نه پوهیږي چې انزال څه ته وایي. حتی زما څخه پوښتنې سوي دي چې انزال نو څه معنا لري، یعنې دوی جنسي اړیکه نیسي خو انزال کیږي نه. نو دا یې د میړه یو ډېره غټه بېوفایي، جفا د ظلم ده چې د دا ښځې سره کیږي. نو زموږ ښځې دومره د هر څه څخه لیرې روزل سوي دي چې دا باید داسې ونه سي. او تاسو نارینه کوشش وکړئ د ښځو سره مهربانه واوسېږئ، او دا چې تاسو سره یو ځای یاست، نو طبعا په ژوند کې بعض وخت یو څه چاته تکرار سي، ژوند هم تکرار کیږي. نو کوشش وکړئ چې د جلا جلا طریقو څخه استفاده وکړئ، د جلا جلا طریقو څخه ګټه واخلئ، تر څو وکولای شئ صحیح جنسي رابطه ولرئ او کامیابه لار باندې وکولای شئ هغه پر مخ بوځئ. بل خواهش می دا ده چې تاسو ما فالو کړئ، تر څو وکولای سم هغه عامه پوهاوی په جامعه کې جوړ کړم.